ګوګل او تحقیق دا وایي که انسان غواړي چې دغه په ژوند کې خوشحالي او سکون ولري، ځینې قسم خلک به د ژوند نه وباسي. اولی قسم خلک هغه خلک چې ستا عزت نه کوي. تعلق کله کله مجبوري وي او داسې خلکو سره په تعلق صرف د اندازې مطابق ساتي. که څوک ستا حدونه ماتوي، ستا قدر نه کوي او ستا عزت نه ساتي، نو مهرباني وکړه دغه خلکونه لرې اوسه. یاد ساته قرآن وایي کله چې ناپوهه خلک در سره خبرې کوي نو سلام پې واچوه او ځان ته خلاص که. خو موږ اکثر هر چاته ځان ثابتو. حال دا ده چې ځینې خلک پرېښودل عقلمندي ده. دویم قسم خلک مینوپولیټیو. داسې خلک رښتیا او دروغ ګډوي. دروغجن خو خپله بد انسان الله لعنت وي، خو منیپولیټیو خلک تر هم ډېر خطرناک وي. دا خلک همیشه وایي زه سم یم، زه صحیح یم، زه چې څه کوم دا صحیح کوم، حتی که غلط هم وي. داسې خلک له خپل ژوند نه وباسه. دریم قسم دی ججمنټل. دا خلک هر وخت تا جج کوي. ستا منځ او اودس، ستا لباس، ستا ژوند، ستا ناسته پاسته، هیڅ وخت په درته احساس نه درکوي چې ته ښه یې، او کله چې تا ته ضرورت وي همدغه وخت به دې یوازې پرېږدي. دا خلک هم د خپلې زندګۍ نه وباسه. مشران وایي په 50 کالو کې انسان خلک فلټر کول زده کوي. اصلي سکون هم دی کې دی چې غیر ضروري خلک د خپل ژوند نه وباسي. اوس راځو یو مهم اصل نقطې طرف ته چې نوم یې دی مینیمالیزم، یعنی لږو شیانو سره ژوند کول. دا یوازې مغربي نظریه نه ده، دا د رسول الله سنت دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته ښودلی دي چې د دنیا د ټولو لوی انسان د لږو شیانو سره هم لوی ژوند کولی شي. دا مجبوري نه ده، دا انتخاب و. طاقت په مال کې نه دی، طاقت په میشن کې وي. کله چې میشن غټ وي نو شیان واړه شي. د خلکو خدمت کول، د الله پیغام رسول او د خلکو په ژوند کې اساني راوستل، دا اصل طاقت دی. عبدالستار ایدی رحمت الله علیه د 2 جامو او د 2 سپلو سره ژوند کړو، خو د ټول امت خدمت یې کړو، او کله چې دنیا نه لاړ نو د عزت سره لاړ. مطلب د خبرې دا د خپل ژوند نه غیر ضروري خلک وباسه، غیر ضروري شیان وباسه او د الله نه دعا وغواړه، نو یو وړوکی کار هم لوی اثر پیدا کوي.